د اتل او سپوږمۍ د مینې لنډه او له درده ډکه کیسه. امید لرم چې دغه دردونکې کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. سترګې پرانیستې د تل په څیر د کړکۍ په لور روانه شوه. له کړکۍ څخه د بڼ په شنو ونو سترګې ولګېدلې. د ونو په ښاخونو کې ډول ډول مرغان ناست وو او په خپلو نرمو ښایسته اوازونو یې خوږې سندرې ویلې. دی هم ورته په ډېر غور غوږ نیولی و. ناڅاپه یو ډز شو. الوتونکي له ښاخونو څخه یو بل لور ته وتښتېدل. له دې هم لاره ورکه شوه او له کړکۍ څخه یې ځان د کوټې یوه کونج ته کړ. خو غږونه شیبه په شیبه رانږدې کېدل. له کوټې څخه د راوتلو جرأت یې نه شو کولی. یو نوی غږ یې غوږ ته راغی چې ویل یې دوی رښتیا ویل، فکر نه کوم بل څوک د دلته شته وي. راځئ چې لاړ شو. شیبه غلې وه. د بوټونو غږونه د لرې کېدو په حال کې وو. دې هم د کټ له خوا نه سر راپورته کړ، خو هیڅوک یې ونه لیدل. ټول غږونه ورو ورو ورک شول. له کوټې څخه راووتله. ګړندي ګامونه یې واخیستل او لاندینۍ پوړ ته راښکته شوه. پښې د سالون په ځمکه سریښې شوې. د کور ټول دیوالونه پر وینو سره وو. د پخلنځي په لور یې وکتل. هلته یو کوچنی د لوبو موټر ولیده چې یو ماشوم په لاس کې نیولی و. ور منډې یې کړل. احمد یې راپورته کړ. احمد غټې تورې سترګې د سپوږمۍ سترګو ته ونیولې او ورته ویې ویل، خورې موږ وبخه، له تا مو ساتنه ونه شوی کړی. سر یې د خور پر ټټر کېښود او درې ژورې ساګانې یې واخیستلې. دې هم پر سترګو لاس ورتېر کړ او پرې پټې یې کړې. د مخامخ کوټې پر لور یې حرکت وکړ. نور د حرکت توان نه درلود. کېناستله. په کېناستلو یې ځان تر مخامخ کوټې کش کړ. هلته یې مور او پلار په داسې حالت کې ولیدل چې په وینو رنګ و. د مور په لور یې ور منډه کړل او ورته ویې ویل، مورې دا څه وشول؟ پلار یې له لاسه ونیول او ورته ویې ویل، لورې ما ته د دې لپاره نه یې لویه کړې چې خلک دې په پیسو رانه واخلي. ما ته د ښه ژوند، د ټولنې د خدمت او د ټولنې د وګړو سره د مرستې لپاره لویه کړي. ته له دې ځایه لرې لاړه شه او خپل ژوند ته دې دوام ورکړه. ما د کلي خان ته ویلی دي چې زما لور دلته نشته. ما هغه له دې ځایه یوه لرې ځای ته لیږلې ده. ته دې اوس لومړی د ترور کره لاړه شه، بیا به د هغوی یو امن ځای ته ورسوي. سپوږمۍ په مات زړه، له اوښکو ډکو سترګو او له ژړا نه ډک آواز ورته وویل، زه نه ځم، تاسو به څنګه کوئ؟ پلار یې په غوسه شو. ورته ویې ویل، زه در باندې امر کوم چې له دې ځایه لاړه شه. ته دې د پلار امر نه منې؟ سپوږمۍ ورته وویل، منم یې پلاره، خو تاسو؟ پلار یې ورته وویل، لاړه شه لورې. سپوږمۍ خپله لوپټه راکش کړه او له کور نه په داسو چیغو ووتله چې ان هغه د هوا مرغانو چې هره ورځ به ورته د خوښۍ سندرې ویلې هم ورسره په ژړا شول. د لوپټې څوکې یې پر ځمکه نرۍ لارې جوړې کړې. پر وینو ککړو پښو باندې د خاورو څلي جوړ شول. د بر کلي په لور روانه شوه. د ترور د کور دروازه یې وټکوله. ترور یې غږ وکړ، څوک یې؟ سپوږمۍ ورته وویل، زه یم ترورې. ترور یې سمدلاسه ورته وویل، ولې دلته راغلې؟ که د خان زوی دلته راشي موږ له تا نه ساتنه نه شو کولی. خپله کورنۍ خو دې په ستونزو کې ده، موږ ته ستونزې مه جوړوه. له دې ځای نه لاړه شه. سپوږمۍ د ترور سترګو ته حیران حیران کتل چې د ترور زوی یې راغی. د سپوږمۍ د حالت په لیدو ډېر زړه وسوځېده او ورته ویې ویل، راځه دننه، ولې د باندې ولاړی؟ ترور یې خپل زوی ته وویل، زویه ځان ته ستونزې مه جوړوه. اتل وویل، نه مورې، دا زموږ مسؤلیت دی. ماما مې د سپوږمۍ د ساتنې مسؤلیت ما ته راکړی، نو زه یې څنګه داسې یوازې پرېښودلی شم؟ له سپوږمۍ څخه هر څه خوراک څښاک هیر و. له سترګو څخه یې د اوښکو بارانونه بهېدل. شپه شوه. سپوږمۍ د کوټې په کونج کې ناسته وه. سر یې په زنګون ایښی و او د خپل پلار، مور او ورور په اړه یې فکر کاوه. ناڅاپه غږ شو. سپوږمۍ. جینۍ بیا سر راپورته کړ. ګوري چې اتل د کړکۍ شاته ولاړ دی. اشاره یې ورته وکړه چې له کوټې څخه بهر راووځه. سپوږمۍ هم ورته په اشاره وویل چې ترور مې ده. هلک ورته وویل، خیر دی ویده، ته یو ځل راووځه. سپوږمۍ هم له خپل ځای نه جګه شوه او د کوټې ور یې ورو خلاص کړ.
اتل ورته وویل راځه چې ځو. سپوږمۍ ورته وویل چیرته؟ اتل ورته وویل زه هم نه پوهېږم خو باید له دې ځای نه لاړ شو ځکه د خان زوی په ټولو ځایونو کې تا لټوي. سپوږمۍ ورته وویل سمه ده خو صبر چې ترور ته مې ووایم چې موږ ځو. اتل ورته وویل نه که مور مې پوه شوه چې د خان زوی تا لټوي بیا به ما ته اجازه را نه کړي چې له تا سره لاړ شم. اتل خپل لاس سپوږمۍ ته ونیوه چې لاس دې راکړه چې ځو. خو سپوږمۍ د لاس ورکولو جرأت ونه کړ. سترګې یې ښکته کړې او غلې ودرېده. اتل ورته وویل راځه نو. نیمه شپه وه له کور څخه ووتل. د ستورو په رڼا کې یو بې برخلیکه مزل پیل کړ. له کلي د وتلو په حال کې و چې اتل مخ راواړه او ویې ویل خدای خبر چې بیا به زه دې کلي ته راشم او که نه. د اتل دا خبره د سپوږمۍ په زړه لکه د غشي ګزار غوندې ولګېده. ورته ویې ویل اتله ته مجبور نه یې چې ژوند دې زما لپاره قرباني کړي. زه به یوه چاره پیدا کړم ته را سره مه ځه. اتل سترګې برګې کړې ورته ویې ویل د سړي یوه خبره وي ما مې له ماما سره ژمنه کړې چې تا به یوازې نه پرېږدم او ستا د ساتنې مسؤلیت مې په غاړه اخیستی دی. نو دا به ستا وروستی ځل وي چې داسې خبره کوې. له کلي ووتل د سړک سر ته ورسېدل. شیبه وروسته ډېر لرې یوه رڼا ښکاره شوه. اتل سپوږمۍ ته وویل دې خواته راځه. د سړک لاندې خواته ودرېدل. رڼا شیبه په شیبه ورته نږدې کېدله. سپوږمۍ د سړک په خوا کې غلې ولاړه وه. اتل د موټر مخې ته ورغی. په موټر کې یو چاغه او له عمره پوخ سړی ناست و. اتل ورته وویل کاکا چیرته ځې؟ سړي وویل ته چیرته ځې؟ اتل د سړي خبره ورغبرګه کړه زه کابل ته ځم. موټروان ورته وویل راځه ځوانه. اتل ورته وویل زما سره یو بل کس هم شته. موټروان ورته وویل راځئ دواړه. سپوږمۍ او اتل موټر ته پورته شول. موټروان د اتل خوا ته وکتل او ورته ویې ویل هلکه نه در کوله که ستا کورنۍ نه درته کوله؟ اتل ورته وویل څه پوه نه شوم. سړي ورته وویل ولې دې ورسره واده ونه کړ چې ورسره تښتې؟ اتل سوړه سویلی ویسته ویې ویل بس د کورنۍ ستونزې وې. سړی هم غلی شو. شیبه ټول غلي وو. پرته د موټر له اواز نه د بل هیڅ شي اواز نه و. توره شپه وه. د سپوږمۍ د خپلې کورنۍ د هر غړي هغه وروستۍ ساګانې هیڅ نه هېرېدلې. ژړا واک ورنه کړ خو خپل مخ یې پټ کړی و او په پټه یې ژړل. شپه په تېرېدو وه. د سهار وړانګې په غرونو خپرې شوې چې دوی کابل ته ورسېدل. له موټر نه ښکته شول. اتل سپوږمۍ ته وویل څه شی خورې؟ سپوږمۍ ورته وویل هیڅ نه خورم زه وږې نه یم. اتل یې په سترګو کې سترګې خښې کړې او ورته ویې ویل ستا دا د ماشومتوب عادت اوس هم شته چې هر څه درته ووایم باید زما د خبرې ضد خبره راته وکړې. سپوږمۍ غږ ونه کړ. اتل ورته وویل راځه دې مخامخ هوټل ته ورشو. خو سپوږمۍ له تلو نه انکار وکړ. اتل یې خبره ونه منله او له مخامخ هوټل نه یې 2 برګر راواخیستل. یو یې خپله واخیسته او بل یې سپوږمۍ ته ورکړ. سپوږمۍ وویل اوس به چیرته ځو؟ اتل ورته وویل ته اندېښنه مه کوه زما ملګری دلته شته د هغوی کره به لاړ شو. لږ شیبه وروسته د اتل موبایل وشړنګېده. اتل په ستړي او بې خوبه غږ وویل هلو موږ کابل ته راورسېدلو چیرته درشو؟ مقابل لوري د خپل کور ادرس ورکړ. روان شول. سپوږمۍ لږ او ډېر تعلیم کړی و خو په ښار کې لوحو د خلکو موټرونو ګڼې ګوڼې ته حیران حیران کتل. اتل ورته وویل ستا په یاد دي چې په ماشومتوب کې مې درته ویل چې ښار ته دې بیایم او د سینګار شیان درته اخلم. اوس یې وخت راغلی هر څه دې چې خوښ وي اخیستلی شي. سپوږمۍ پوهېدله چې اتل یې د پام بدلولو هڅه کوي. هیڅ یې ونه ویل روانه شوه. سپوږمۍ د ښار اوږدو سپین رنګو موټرونو ته حقه حیرانه وه. اتل موټر ته د پورته کېدلو لپاره سپوږمۍ ته اشاره وکړه. موټر ته پورته شول خو سپوږمۍ د اتل نه پرته د هر هلک په څېره کې د خان د زوی څېره لیدله. له موټر نه ښکته شول. اتل مخکې او سپوږمۍ ورپسې روانه وه. یو ناڅاپه غږ وشو اتله. اتل مخ راواړوه. سپوږمۍ پرې غږ وکړ اتله وتښته. خو اتل د سپوږمۍ خبره ونه منله. د خان د زوی مخې ته ودرېده. د خان زوی د ځناور په څیر په اتل حمله وکړه. اتل هم ورسره لاس او ګریوان شو. سپوږمۍ د مرستې لپاره ډېرې چیغې وکړې خو چا یې غږ وانه ورېده.
اتل ورته همدا یوه خبره کوله چې له دې ځایه لاړه شه. خو سپوږمۍ په دې ښار کې له اتل پرته بل هیڅ څوک نه پیژندل. نو چیرته به تللې وه؟ ناڅاپه ډش شو. سپوږمۍ د اتل په لور ورمنډه کړل. اتل یې د زړه په سر ویشتلی و. سپوږمۍ په زخم لاس ونیو او چیغې وهلې. خیر دی مرسته وکړئ. خو هیڅ چا یې غږ نه اورېده. د خان زوی سپوږمۍ له لاس څخه ونیوله او له اتل څخه یې لرې کش کړه. د اتل سترګې پټې پټې کېدلې، خو د سپوږمۍ لاس یې ټینګ نیولی و. ورته ویې ویل زه بخښنه غواړم، له تا نه مې ساتنه ونه شوی کړی، حق دې راته وبخه. سپوږمۍ ورته ویل چې ما بخښلی یې، ما هم وبخه. په همدې حالت کې سپوږمۍ په زور سره د خان زوی موټر ته پورته کړه. سپوږمۍ ډېرې چیغې وکړې چې ما پرېږده. د تورو شیو والا موټر د یوه لوړ کور مخې ته ودرېده. سپوږمۍ له موټر نه راښکته کړه. د لوړ کور شاوخوا ډېر کسان ولاړ وو. هر څه چمتو وو. سپوږمۍ یوې کوټې ته راوستله. په کوټه کې یوه نرۍ او سپینه جنۍ ولاړه وه. سپوږمۍ جنۍ ته وکتل چې دا نو څوک ده؟ جنۍ پوښتنه وکړه این عروس خانم است؟ سپوږمۍ په خبره هم پوه نه شوه. دوی لاړل او سپوږمۍ له جنۍ سره یوازې پرېښودله. جنۍ سپوږمۍ ته ډېرې خبرې وکړې، خو سپوږمۍ نه پرې پوهېدله. دومره پوه شوه چې دا جنۍ د سینګار لپاره راوستلې ده. سپوږمۍ ژړله او له ځان سره یې له دې ستونزې څخه د خلاصون لار لټوله. جنۍ ورته د سینګار وویل، خو سپوږمۍ ورته وویل چې له ما نه لرې اوسه، غواړم مړه شم، خو له دې هلک سره واده نه کوم. جنۍ له کوټې څخه ووتله. د سپوږمۍ ټول پام د اتل خواته و. سوچونه یې کول چې اتل به څنګه شوی وي. د کوټې ور خلاص شو. د خان زوی راغی او سپوږمۍ ته یې وویل ستا هغه اتل چې تا ورسره ډېره مینه درلوده مردار شو. اوس نو ته باید زما مېرمن شې، بله هیڅ لار نه لرې. بېرته له کوټې ووته. د سپوږمۍ زړه ډېر ډک و. د اتل مور پلار او ورور مرګونه د زغملو نه وو چې څومره یې کولی شوی چیغې وکړي. سینګار والا بیا راغله او سپوږمۍ ته د سینګار کولو وویل. سپوږمۍ هیڅ غږ نه کاوه. په همدې وخت کې کوټې ته یوه بله جنۍ راغله. جنۍ سپوږمۍ ته وویل که مو کوم څه ته اړتیا وه ما ته غږ وکړه. سپوږمۍ شیبه غلې وه. بیا یې وویل زما یو څه پکار دي. جنۍ ورته راغله څه؟ سپوږمۍ ورته وویل لږ میوه، زه ډېره وږې یم. جنۍ ورته وویل ډوډۍ به درته راوړم. سپوږمۍ وویل نه، میوه غواړم. جنۍ لاړه میوه یې راوړه. سپوږمۍ دوې سترګې د میوې قاب ته نیولې وې چې چاړه لري او که نه. چاړه ورسره وه. سپوږمۍ له قاب څخه لږ میوه وخوړله او ویې ویل چې دا نوره هم وروسته خورم. سینګار خلاص شو. سپوږمۍ ته یې نوې سپینې اوږدې او ښایسته جامې ور واغوستلې. سپوږمۍ وویل زه تیاره یم، زوم ته غږ وکړئ. د خان زوی راغی. د سپوږمۍ په لیدو یې سترګې راووتلې. ویلې ته ما سره واده کوې؟ سپوږمۍ ورته وویل هو، بله لار نه لرم. د خان زوی ډېر خوشحاله شو او خپلې پخوانۍ مېرمنې ته یې غږ وکړ غوټۍ راشه دا دې د پیسو زور. سپوږمۍ مې څنګه راضي کړه؟ سپوږمۍ هیڅ ونه ویل، غلې ولاړه وه. د خان په زوی یې غږ وکړ دلته راشه، زه در سره په یوازې توګه ځینې خبرې کوم. د خان زوی ټول کسان ولیږل. سپوږمۍ ورته وویل چې دروازه هم بنده کړه. د خان زوی ورته وویل ولې؟ سپوږمۍ ورته وویل هسې هم څو شېبې وروسته موږ مېرمن او خاوند کیږو، په دې کې څه خبره ده؟ د خان زوی دروازه بنده کړه. د سپوږمۍ په سترګو کې ترې ځان ورک شو. سپوږمۍ ورته د رانږدې کېدو وویل. ورنږدې شو. دې هم د میوې له قاب څخه چاړه راپورته کړه او د خان د زوی په خېټه یې وردننه کړه. د خان زوی هڅه کوله چې چیغې وکړي. دویمه چاړه یې هم وواهه. هلک پر ځمکه راپرېوت. سپوږمۍ ورته وویل دا چاړه مې د مور لپاره، دا مې د پلار لپاره او دا هم د اتل لپاره. د کوټې دروازه وټکېدله خو سپوږمۍ خلاصه نه کړه. شیبه وروسته دروازه د خان د ساتونکو لخوا ماته شوه. ساتونکو چې د خان د زوی مړی ولیده نو په سپوږمۍ یې ډزې پیل کړې او سپوږمۍ هم د تل لپاره له دې جهان سره مخه وکړه.